السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په خیر راغلی دوستانو نن درته سعودي عربستان پروازونو په اړه معلومات درکوم چې آیا سعودي عربستان پروازونه په حقیقت کې بنديږي ځکه چې دغه پوښتنه په تیرو یو دوه ورځو کې زیاتو کسانو مانع کړي او زیاتو ایجنسۍ والا هم ماته ویلي دي چې سعودي عربستان مسافر ډیر په تشویش کې دي ولې چې دوی د خلکو څخه ځینې خبرې اوري چې ګواکې د سعودي عربستان پروازونه بیرته بنديږي نو نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې معلومات درکوم چې آیا په حقیقت کې سعودي عربستان پروازونه بنديږي او دغه سره د سعودي عربستان مسافرو لپاره یو خبر هم لرم هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ کچېرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بل دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او کم چا سره چې د سعودي عربستان پروازونو په اړه تشویش ملګری دی هغه تشویش لري شي آیا سعودي عربستان ته پروازونه په حقیقت سره بنديږي دا خو پوښتنه ده چې اوس مهال مانه زیاته پوښتل کیږي او دغه سره ما سره کوم چې همکاري ټراول ایجنسۍ دي دوی هم زما پامور واړاو چې اوس مهال زیات مسافرو سره دا تشویش دی چې سعودي عربستان ته پروازونه بیرته بنديږي نو دې په اړه به زه درته وایم چې ما د سعودي عربستان معلوماتو رسمي ویب سایټونه چیک کړل نو په دې معلوماتي ویب سایټونو کې داسې هیڅ هم نه راغلي چې سعودي عربستان د پروازونه بیرته بند کړي دغه سره ما د هوایي شرکتونو مسؤلینو سره هم تماس ونیو اول به د آریانا هوایي شرکت په اړه درته وایم آریانا هوایي شرکت راته ویل چې مونږه د نهمې میاشتې سره په لسمه میاشت کې هم مسافرو ته ټیکټ ورکړي دي دغه سره که د کمیر خبرو وکړو ما چې د کمیر مرکزی دفتر سره خبرې وشوې نو دوی راته ویل چې داسې هیڅ معلومات مونږ ته نه دي رارسېدلي چې سعودي عربستان د پروازونه بیرته بند کړي او نه مونږ ته سعودي عربستان حکومت کوم څه ویلي دي چې مونږ پروازونه بیرته بندوو د دې برعکس مونږ په پروازونو کې زیاتوالی راوستی دی مخکې به مونږ هفته کې څلورو نه تر 5 پورې پروازونه کول اوس د شپږو نه واخله تر 8 پورې د کابل څخه سعودي عربستان ته پروازونه کوو که بیا د اماراتس ایرلاینز خبرو وکړو اماراتس ایرلاینز هم په نارمال ډول سعودي عربستان ته مسافر وړي دلته د سعودي عربستان مسافرو لپاره یو ښه خبر لرم نن راته د ایر عربي هوایي شرکت تایید کړه چې مونږ په 24 او 26 تاریخ کې د کابل څخه شارجې ته او شارجې څخه دمام او جدې ته پروازونه شیډول کړي دي کم چې په 24 او 26 تاریخ وي نو اوس هغه مسافر کم چې ویزو کې کم وخت پاتې دي او دوی ته ټیکټونه نه میلاویږي نو دوی کولی شي چې د ایر عربي ټیکټ واخلي هغه په تر سعودي عربستان ته سفر وکړي دلته د خبرې یو ځل بیا درته تکراروم کم چې د سعودي مسافر ورونو سره تشویش دی چې ګواکې سعودي عربستان ته پروازونه بیرته بنديږي نو تاسو هیڅ تشویش مکوئ داسې هیڅ کوم رسمي معلومات نشته چې ګواکې سعودي عربستان ته د پروازونه بیرته بند شي د دې برعکس کامیر هوایي شرکت هم په خپلو پروازونو کې زیاتوالی راوستی دی او ورسره ایر عربیا هم د کابل څخه شارجې ته او شارجې څخه سعودي عربستان ته پروازونه شروع کوي او ډېر امکان شته چې فلای دوبۍ هم شروع کړي نو اوس مهال کم چې د سعودي عربستان مسافر په تشویش کې دي چې ګواکې سعودي عربستان ته پروازونه بیرته بنديږي که څه هم ما مخکې بار وویل نو تاسو هیڅ تشویش وکوئ داسې هیڅ هم نشته چې سعودي عربستان ته د پروازونه بند شي که چیرې هم دې په اړه کوم نوي معلومات راتلل نو تاسو د دې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ انشاءالله چې زه به په وخت د دې له لارې خبروم دلته به یو یادونه کوم چې اوس مهال کم څوک غواړي چې د کابل څخه سعودي عربستان ته سفر وکړي نو دوی باندې لازمه ده چې اول خپله ویزه چیک کړي کلم چې د ویزا فعاله او په هغه کې وخت و نو دوی کولی شي چې هر ایرلاین سره سفر وکړي که چیرې هم د ویزه نه وه فعاله او یا د په چوټۍ کې وخت ختم شوی و نو دوی د خپل کپیل سره تماس ونیسي ترڅو د خپل ویزا اپډیټ شي او وکول شي چې سعودي عربستان ته سفر وکړي او د سره د PCR ټیسټ یا کرونا وایرس ټیسټ لازمي دی چې هر یو مسافر وکړي ترڅو منفي په نتیجه کې کلم چې ایرپورټ کسان د څخه د کرونا ټیسټ منفي سرټیفیکیټ غوښتنه وکړي هغه د ټیسټ سرټیفیکیټ ورته وښایي دوستانو دغه ټیسټونه په افغانستان کې په بیلو ځایونو کې کیږي او د دې ټیسټونو مختلف ریټونه دي که څه هم د دې لپاره سعودي عربستان سفارت کومه اعلامیه چې خپره کړې وه هغه درو لیبرټیانو ته اجازه ورکړی شوې وه خو ما چې څومره پوښتنه وکړه د دغو درو لیبرټیانو سره که کوم چا بله لیبرټۍ کې ټیسټ کړی وي نو ایرپورټ کې هیڅ څوک هم نه دي راګرځول شوي دوی ته اجازه ورکړی شوې ده چې سعودي عربستان ته سفر وکړي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ انشاءالله چې زه به مو د دې له لارې خبروم که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بل دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور مو په الله سپارم الله پامان